بچو موبایل ته ملاس کوي موبایل نه ووړئ بچو د روجي میاشت او د ټولو خلکو ته وامه د فیسبوک له چوټي ورکئ په روجه کې ورله چوټي ورکئ د فیسبوکونه بند کئ او مکمله چوټي ولا ورکئ دا روجه خرابوي پلاره د سترګو روجه د لماتئ د غوږونو د لماتئ نقصان درکئ او که یوه خبره درته وکم نو د فایدې به یي چې د بچو نه موبایل مه ورکوئ پلارانو بچو له موبایل مه ورکوئ دا موبایل پې بند نه کوي هیڅ چلوم نه کېږي کلک عزم وکئ یقین وکئ چې دی موبایلو د بچو نه قرآنونه یېر کړل حافظانو د سینو نه قرآنونه یېر کړل موبایل کره حافظان مې ولیدل چې ګیرې یې لرې کړلې او قرآنونه ته یېر شول دقه وجه ده د موبایل چې فیسبوک کوي خامخا به تصویرات ګوري د سینه کې دریش لکه حروف پراته دي ای د قرآن حافظه تعالی الله ملائک درکړي هغه تا پسې روان دي وی دا د قرآن حافظ دی ته چکر لذي او تا پسې ملائک روان دي نو ته چې موبایل روالي ته چې فیسبوک ګوري ته چې تصویران ګوري هغه ملائک په څه وایي ربه تا مونږ د چا سره ملګري کړیو تا مونږ د څه دپاره ملګري کړیو مونږ خو د حافظ پسې رستو روان یو چې دی به قرآن لولي خدای هغه خو تصویران ګوري ابو عبدالله حفاظ وایورئ حافظانو ځان سره ولی کوي کلی کوي ابو عبدالله دا د قرآن حافظ وخا وی زو استاز می دیسی په لاره روان چې دیسی وکتل یو الک روانو بیګیری الکو ابو عبدالله وی ما ورته وکتل هغه د حد نه سیوا خیستو ما لږ په غلط نظر وکتل معمولی او استاذ ته مې وی چې دله به خدای عذاب ورکړي دا خو ډیر ښکلی دی باس استاذ راته وی ګناه دې وکړله سزا به میلاویږي خو انتظار کوه ستا سینه کې دنده قرآن دی ته څنګه ګوري دا سترګې اوچتی اگه ابو عبداللہ لیکلی دی وی کرک شل کالا پس دا اقی گناہ چی میں 20 سال پورا شو ایک دم رانا اللہ قرآن یر کو ایک دم سینین میں قرآن اوت شل کالا پس اللہ سزا راکڑا حافظہ تچی پا موبائل تصویر اگوری دا سزا با اللہ درکی اب تد و پس گورا کستان رکو دا قرآن یر نشو زب جرم درک اب تد واپس گورا سپارہ بدر نہ دا قرآن یریگی دا بدر نہ یریگی بچیا قرآن وائے دا سترگیم قرآن تا گوڑا وائے بچو پدی سترگو قرآن تا گو رہے پدی غوگونو قرآن آو رہے وائے مالا اللہ ملائک را کری دی ما پسی آگا شات گرزی چی دا قرآن حافظ دے بچو موبائلو نووڑے اللہ دیر لوئی دولت در کڑے دے قرآن دے اغل ولے بچو پروانه ملولې کور کې ملولې او بچو د موبایل پسې د پلار مخ ته ولې نه ګوري بچیا د موبایل پسې د مور مخ ته ولې نه ګوري چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوی اجر درکړي صحابي نبی علیہ السلام ته کو دې بار بار ګوري نو چې دې بار بار ګوري نه الله به ول بار بار اجر ورکړي بچو بار بار ورته ګوري ها چې کور ته ورشي او مور ویني پلار ای بچیا ستانه سنم دی ودرېږه ته ودرېږه ستانه سنم دی دانش مور او پلار دی ژوندي دي دواړه شکر الحمدلله مور ته څه وایي امی وایي بیبي وایي دیدی وایي ماما او پلار ته څه وایي بابا جان ته څه وایي بابا مور ته ماما او پلار ته بابا ماما او بابا زوام بچیا دا ماما او بابا ندی ستا بچی توان دا ماما او بابا ندی دیوی دی زوام ندی دیوی سما مور ماما ندا وامنا وی سما پلار بابا ندی وامنا وی سدی زورتم بچیا دا ذہن کی ورواچوا دا ماما او بابا ندی دا د جنت دو دروازی دی بچیا
دا د جنت دو دروازې دي خبچیا کینا دا امی او ابو ندی دا جنت دو دروازې دي بچو چې کور ته ورشه پلار ته وګوري وای الحمدلله چې مور ته وګوري وای الحمدلله دا زما د جنت دروازې دي دا زما د جنت دروازې دي بچیا پلار اوسط ابواب الجنه پلار د جنت منځنۍ دروازه ده بچو ډیر درانه بګوره ګوره ما ته مور شکایت کوي بچیا ما ته پلار شکایت کوي وی هغه تاسو سره سبق وای او ما ته سپي وای پلار وای هغه تاسو سره سبق وای ما ته وای دا ماډرن دور دی پلار پکې چاره وسته نو مولوی صاحب زه ګیله چاله وسما ای بچو دا ګیلی به ختمو ښا ان شاء الله مونږ به دا تعلیم خورو سره د دې پګړو با د مور او پلار خدمت ته ودرېږو ان شاء الله د مور خپې به مالش کو د پلار سر به مالش کو چې د معاشرې ته یو تعلیم ورکو چې پلار څه ته وایي معاشرې ته وښیو چې مور څه ته وایي ای بچو چا پلارانی ای مخ ته یې ګورئ د چا موري مخ ته یې ګورئ ښه ما ته دا بچي وایي مولوي صاحب د پلار او د مور مخ مثال راته وښیه زه وپېژنم که نه زه هغې ته وګورم او بیا مور ته وګورم ما ته وایي مولوي صاحب چې د عالم مخ ته ګورم او د پلار زه هم د پلار مخ ته کتل ډېر غوره دي د عالم مخې مثال نه دی تا دپاره وی سشی سره برابر دی زم بچیا خدای دی غټ سړی کا خدای دی حج او عمره لبوزا خدای دی حج او عمره لبوزا چې کله طواف کی او د بیت الله نګیر چا پیره وګرځي بچیا او د خدای کور ویني کعبه د خدای کور ویني کعبه نو کعبه ته وګوره خنیغ نیغ د کعبه ته وګوره بچیا بیا په مطاف کې را وګرځا نو د خپلې مور مخ ته وګوره وای دا کعبه او دا مخ الله یو برابر کړي دي دا کعبه او د پلار مخ الله یو برابر کړي ښه بچو تاسو کعبه ته چرته کنسل کړي دي تاسو چې په کعبه په تصویر لګېدلی تاسو ورته توکاڼې توکلي دي نو ته د مور مخ ته ولې توکاڼې توکي ته د مور مخ ته ولې کنسل کوي ته د پلار مخ ته ولې کنسل کوي اے کعبې ته چې ګوري که نه الله لس رحمتونه راوري پتا او د پلار مخ ته چې ګوري الله د یو حج قبول شوي اجر درکوي پلارانو تکړه شئ دی بچو باندې لږ محنت شروع کوي موږ به محنت کوو او تاسو هم کوئ